سلمہ ابن الاکوع رضی اللہ عنہ دا ډېر تیز صحابي دی په جنگ کې ډېر تیز انسان ډېر زړور انسان په صحیح مسلم کې دا روایت ته سلمہ وایي پخپله وایي زه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره په هغه جنگ کې ومه چې کله د حوازن سره مقابله وه وایي موږ ډوډۍ ته ناست د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره او په دې کې یو سړی راغی او دا سړی ښه په مزیدار اوښ باندې سور نو دا اوښ یې ودرو او بیا یو پړی راوویستو او په هغې باندې د اوښ وتړو بیا راغی موږ سره کېناستو موږ سره ډوډۍ مو وخوړه او یو ته یې کتو بل ته یې کتو او موږ سخت ستړي شوي او زموږ سورلۍ چې دی هغه هم کمزوري شوي وي سفر یې کړی بلکې بعض خو په موږ کې پیاده راغلي وو هغه ډېر بیا بدحاله و او بې حاله و وایي دې سړي موږ سره ډوډۍ وخوړه او بیا ووتو لاړ هغه خپل اوښ پسې او هغه اوښ یې کولاو کو کېنه او دی پې سور شو او روان شو او منډه یې کړه وایي ما ته پته ولګېده چې هو طلیعة للکفار د کافرانو جاسوس دی دا څه دی د کافرانو جاسوس دی نو یو کس په ده پسې بل شاته ولګېدو هغه هم په اوښ باندې سور و سلمه رضی الله عنه وایي زه پسې م ووتمه چې دا سړی راګېرول غواړي نو زه چې کله د دې اوښ دې پتون ته ورسېدم او دې ورون ته لږ زور مې ښه ډېر ورکړو نو د د اوښ چې کوم پړی واګې وي هغه مې ونیوي او په دقه شان په زوره مې کېنو وایي څنګه چې دې اوښ دا خپل زنګنان مات کړو په ځمکه کېناستو نو توره مې راوویسته او د دې سړي نه مې په یو ګوزر باندې دا سر والوځو فندره معنی ده چې سړی د خپل اوښ نه راولي ځکه چې سر ته جدا شو سر د تنې نه جدا شو او بیا مې هغه اوښ هم راوستو او هغه اوښ باندې چې څه سامان و هغه ټول مې را روان کړی دغه اسلحه او د هغه چې کوم خوراک و چې څه وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې له راغی وایي ما ته وایي چې دا چا مړ کړی دی سړی د اوښ والا چا مړ کړو وایي ما ورته چې یا رسول الله انا وایي لکه سلبه اجمع بس دا سامان هم ستا دی